ما سره شریکه نقطه لري فرضي کرښه د ډیورنډ. هغه د افغانستان د چارواکو نه پخوا نه و ابل خوا نه ابل خوا د هیچا حق هم نه د محمد صدیق په واز غوږونو باندې شرق کې د غرب کې د شمال کې د جنوب کې دي مړه دي که ژوندي د بیا دا واوري چې د افغانستان د فرضي کرښه ډیورنډ د اشخاصو د افرادو څخه په لوی مرتبه باندې چې چا صلاحیت پورې نه ده محدوده. هغه افراد او اشخاص د دمګړي پر دغه موضوع باندې خبرې نه کوي چې هغه په افغانستان کې د خپل کور صلاحیت هم نه لري چې کور دروازه بنده کړه خلاص کړي کور کې څوک اوسي که نه اوسېږي بیا د فرضي کرښې ډېره لوی ده ترې ده. یو ما سره دمګړي چې پاکستان د ترنګ ورکوي د خپل ظلمونه خپل جبر ته یوه دوسیه وړاندې کوي چې زه تا سره لګیا یم صرف تا سره مشکل په دې باندې لرم چې فرضي کرښه در سره مشکل لرم. حال دا چې د همدغه د پاکستان د رژیم له کبله په خپل په کور دننه دسترخوان دوه تقسیمه شولو. بنګلادیش سره جدا نه شولو. دغه دوستان ملګري چې ګوري انټرنیټ بیا لاس کې بیا لاس کې سرچ دی کې ګوګل کې د سرچ کې چاټ جی پی ټي کې د سرچ کې سرچ آف لایټ په نام باندې اپریشن کې په یوه شپه کې همدغه پاکستان رژیم د بنګال 2,000 نفره وژل. هغه سره په څه باندې مشکل و؟ بلوچ د خپل حق او حقوقو څخه برخمن نه دي محروم دي. هغه سره په څه باندې مشکل لري؟ دمګړي بلوچ بندیان دي په خپله خاوره کې هغو سره څه مشکل لري؟ شمالي وزیرستان د کدانور وزیرستان د سره په څه باندې مشکل لري؟ دا چې تا د درپاتې پښتانه د مقبوضه پښتونخوا سره ته په څه باندې مشکل لري؟ خو خط دې وهله فرضي کرښه تېره کړې ده هغه در سره وساته په سمه توګه باندې ما ته ووایي چې دا ما سره خوشحال هم دي ارام هم دي ډوډۍ هم ورکوم مکتب هم ورکوم تحصیل هم ورکوم تعلیم هم ورکوم ما سره دې ترانه څخه اخیستلی تا خو څرمنه ترې نه ویستلې او بیا چې دعوا هم په دې باندې ده. پنجاب ایالت کې شفاخانه زنده‌باد ده خو زما په ځای کې ناکامه ده که مقبوضه پښتونخوا کې بیا ما ته مقبوضې سره کم غواړي. زما په پښتونخوا کې ته پښتون او که مقبوضه پښتونخوا کې عالم په رڼا ورځ باندې وژل کېږي خو د اقبال پلازا مخې ته یو نفر ولاړ دی. زما مدرسه زما مکتب زما علما کرام زما ډاکټران انجینران په پښتونخوا کې په بلوچستان کې وژل کېږي هلته انسانانو کرامت تر پښو لاندې کېږي خو پنجاب کې د حسن بازار لا اوسه پورې هم چالو ده او ما ته وایي تا سره مشکل زه به دې لرم چې فرضي کرښه ده. نه ده دروغ ده محمد صاحب محترم فرضي کرښه قطعا په مابین کې نه ده. کشته هم ده د افغانستان لپاره ده کشته هم ده هغه پر داسې نقطه باندې ده پر داسې محور باندې ده چې هغه ته په آخر نقطه کې بیا ډیورنډ کرښه فرضي کرښه راځي. په څه باندې محمد صاحب محترم په څه باندې چې دوی ته دومره ستر پروژې ورکړل شوي دي چې فرضي کرښه هغوی ته تقریبا اوسني شرایطو کې پراخه لیول باندې دي چې هغه څخه مخکې نور اولتونه چې هغه بیا لاسته راوړي. مننه.